السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. إن شاء الله نن به سورة توبه آیت نمبر 43 وایو. الله تعالی دی وینا، الله تعالی دی په دې باندې د اوریدو او الله تعالی دې موږ ته پوهه، بیا دې الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې، آمین. منافقینو بحث ته الله تعالی منافقین خای او د هغې صفتونه، عادتونه، او خاص کر په سوره توبه کې د جهاد موضوع ده او بیا غزوه تبوک موضوع ده. نو جهاد نه د منافقینو داسې یروي لکه څنګه چې موږک د پیشو نه یریږي، بلکې دنه هم زیات. نو مرستنی آیات کې الله تعالی فرمایلی وو چې کچېرې سفر نږدې وای، مال نږدې وای او سفر آسان وای، نو دوی به تا سره بیا تللی وای، خو نه ورته پکې مال ښکاري او سفر هم ورته ډېر لرې ښکاري چې هغه شام ته د میاشتو مزل دی او ګرمي هم ډېره ده او کجوري هم پخې دي، فصل پوخ دی، نو د لاره ورته ډېره لرې معلومه شوه دوی ته. او دوی به الله تعالی ورته وفرمایل چې دوی به تا ته قسمونه خوري او وایي به چې که مونږ طاقت لرلی نو خامخا به تا سره مونږ جهاد ته وتلي وای. نو دوی خپل ځانونه هلاکوي جهاد ته په نه وتو باندې، او الله تعالی پوهیږي چې دا دروغجن دي. اوس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تیاری روانه وه تلو او مجاهدینو تیاری کوله، صحابه کرام خوشحالي سره اطمینان سره، خو دې کې خو منافقین هم، نو منافقین راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو چې مونږ ته اجازت راکړه، مونږ نشو تللی او زما دا بهانه دا کار دی، دا بانې معنی کولې، زما کار دی او زه بیمار یم او زه ښه نه یم او طبیعت مو خراب دی وغیره، دا یو بنا بله بنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اجازت ورکاو. چې اجازت یې ورکاو نو الله تعالی ډېر د مینې انداز کې او ډېر د خپلوالي انداز کې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شروع دی نه کوي چې عفو الله عنک، الله ته معاف کړي، ته الله معاف کړی. هغه نه بعد ورته وایي چې لما اذنته، ولې د اجازت ورکاو دوی ته، لهم دوی ته، حتی تر دې یتبین لک الذین صدقوا چې تا ته ښکاره شوي وي هغه کسان چې رښتیني دي، وتعلم او تا پېژندلي وي الکاذبین دروغجن. ځکه چې منافقینو خپلو کې دا خبره کړې وه چې مونږه اجازت اخلو چې جهاد نه پاتې شو، خو که اجازت میلاو هم نه شو بیا مونږه جهاد ته ځو نه، تبوک ته مونږه نه شو تللی، ځکه سفر هم لرې دی او مقابله هم ډېره سخته ده او دشمن هم ډېر زورور دی، ګرمي هم ډېره زیاته ده او فصل هم پوخ دی. نو زه خو اسیم نه، خو اجازت به والو نو پرده به دوی باندې راشي. نور الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې که ته اجازت ورکړی نه وی نو تلل خو دی اسیم نه، تلل خو نه، نو چې نه تلل نو چې تا اجازت نه وی ورکړی ورته ویلي دی چې نه لاړ شئ، بیا هم دوی پاتې کېدل، نو کم از کم وضاحت به شی و چې دا منافق دی، تاسو به هم پېژندلی وو او نورو مسلمانانو به هم پېژندلي وو چې دا منافقین دي. اوس چې تا اجازت ورکړو نو په هغې باندې خو پرده راغله، هغې خو بهانه جوړه شوه چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښته دی او بس مونږ ته اجازت میلاو دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نرم دل او زړه نرم او داسې ډېر چا باندې تحقیق او تصدیق به نه کوو. نو الله تعالی هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې الله تعالی ته معاف کړی، شروع یې دې ځای نه وکړه، که دې ځای نه شروع شوی نه وی اول یې ورته دا خبره کړې وی چې لما اذنته، نو دا خبره لږه سخته وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به دومره بوج راغورځېدلی وی، دومره دروند بوج به راغورځېدلی وی چې ډېره خطرناکه خبره وه بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره. خو الله تعالی اول نه لکه څنګه چې مونږ یو ماشوم ته چې کله په مینې غوسه کوو نو بیا ورته وخاندو اول او بیا ورته وایو چې دا دې څه وکړل ظالمه، دا دې ولې داسې وکړو، تا ته الله تعالی هدایت وکړه یا ته الله تعالی معاف کړه. نو همدغه رنګ الله تعالی اول ورته د معافي اعلان کوي چې عفو الله عنک، الله تعالی ته معاف کړی، تا تعالی معافي کړې ده، لما اذنته ولې دې اجازت ورکول هم دوی ته، حتی تر دې چې تا ته واضح شوي وی چې دې کې رښتیني څوک دي او دروغجن څوک دي. الله تعالی دې موږ تاسو د منافقت نه او د منافقینو د صفاتو نه بچو ساتي، آمین. عفو الله، معاف کړی ته الله تعالی، معافي وکړه الله تعالی، عنک تا ته، لرې کړل تا نه، یعنې معافي وکړه تا ته، لما اذنته ولې دې اجازت ورکاو د منافقینو ته،
لهم دیتا حتی تر دې یتبینا چې ښکاره شوي وی لکه تا ته الذین هغه کسان صدقو چې رښتیني دي وتعلم او تا پیژندلی وی الکاذبین دروغجن